د مسجد نبوي طرح چې د الله جل جلاله معجزه یې ولیده. مصری انجینر ډاکټر محمد کمال اسماعیل چې په 1908 میلادي کال کې زیږېدلی و او په 2008 کال کې وفات شو. هغه تر 100 کلونو زیات عمر وکړ او خپل ژوند یې د 2 مقدسو جوماتونو خدمت ته ځانګړی کړی و. د سعودي پاچا فهد او د بن لادن شرکت هڅه وکړه چې ډاکټر اسماعیل ته د هغه د انجینري طرحو او د نظارت په بدل کې پیسې ورکړي، خو هغه له منلو څخه انکار وکړ. کله چې هغه ته د میلیونونو ریالو چک ورکړ، انجینر کمال ورته وویل زه ولې د دغه 2 مقدسو جوماتونو د کار لپاره پیسې واخلم؟ زه به د قیامت په ورځ الله جل جلاله ته څه ځواب ورکوم؟ هغه غوښتل چې د حرم شریف برنډې په داسې مرمر وپوښي چې نه یوازې ښایسته بلکې په ګرمۍ کې د عبادت کوونکو لپاره اسانتیا راولي، تر څو د طواف کوونکو پښې ونه سوځي. نو دغه خاص مرمر یوازې د یونان په یو کوچني غره کې پیدا کېدل. نو هغه یونان ته سفر کوي او له اړونده شرکت سره د نیمایي غره د مرمرو قرارداد لاسلیک کوي او بیرته مکې ته راستنیږي. کله چې مرمر سعودي عربستان ته رارسیږي، دی پې د حرم شریف برنډې پوښي. 15 کلونه تیریږي، د سعودي حکومت بیا له ډاکټر کمال څخه غواړي چې په هغه پخوانیو مرمرو د مدینې منورې نبوي جومات برنډې هم وپوښي. ډاکټر کمال وایي کله چې پاچا له ما نه وغوښتل چې د نبوي جومات هم په دغه مرمرو وپوښم، زه ډېر اندېښمن شوم، ځکه دا مرمر یوازې په یونان کې پیدا کېدل او ما لا پخوا نیمه برخه اخیستې ده. خو هغه یو ځل بیا یونان ته سفر کوي او د هماغه شرکت له مشر سره ګوري. کله چې ترې د پاتې مرمرو پوښتنه کوي، د کمپنۍ مشر ورته وایي ستا له ترو سره سم دا پاتې مرمر هم خرڅ شول. ډاکټر کمال ډیر خفه کیږي او له دفتره وځي، خو د وتلو پر مهال د دفتر له منشي ښځې څخه پوښتنه کوي که د هغه چا پته ورته پیدا کړي چې هغه نیمایي مرمر یې اخیستی دي. منشي ورته وایي دا ډیر زوړ ریکارډ دی، خو هغه ته یې ژمنه ورکړه چې لټون به یې وکړم. ډاکټر کمال هم خپل نمبر ورکوي او ژمنه ورنه اخلي. سبا د هوایي ډګر ته له روانېدو څو ساعته مخکې ډاکټر کمال ته د منشي زنګ راځي او ورته وایي ما د مرمر اخیستونکي شرکت پته پیدا کړې ده. ډاکټر کمال وایي کله چې د شرکت نوم واورېد، زړه په زوره وډبېد، ځکه دا د سعودي عربستان یو شرکت و. هغه بې له ځنډه سعودي ته راستنیږي او د هماغه شرکت دفتر ته ځي. له مدیر نه یې پوښتنه کوي چې هغه مرمر یې څه کړل. د شرکت مدیر ورته وایي نه یې دې په یاد، پوښتنه به یې وکړم. د لږ ځنډ وروسته مدیر بیرته راځي او ډاکټر ته وایي چې ټول مرمر په ګودام کې شته دي او لږ هم نه دي کارول شوي. ډاکټر کمال له خوښۍ نه په ژړا کیږي او ټوله کیسه د شرکت مالک او مدیر ته بیانوي. بیا وروسته د شرکت رئیس ته یو سپین چک ورکوي او ورته وایي چې د مرمرو په بدل کې هر څومره پیسې چې غواړي درکوم یې. خو کله چې د شرکت مالک په دې پوهیږي چې دا مرمر به د مسجد نبوي په برنډو کې استعمالیږي، نو ورته وایي زه 1 ریال هم نه اخلم. دا مرمر الله جل جلاله په ما وپیرل او سعودي ته مې راوړل او زما له یاده یې وباسل. بېشکه چې الله تعالی تر ټولو غوره تدبیر کوونکی دی.